अस्सलामुअलैकुम नवी वीडियो सर तاسو خپل کلی وي امید لرم چې تاسو ټول بار او خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ مالدان کې ډېر زیات افسوسناک واقعه مخې ته شوې ده چې د شپږو کالو ماشوم ډېر بې دلدۍ سره قتل شوی دی شپږو کالو ماشوم په څه وجه قتل شو اخر دومره ولې بې دلدۍ سره قتل شو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلویزیون څخه مخه ووهئ چې زموږ خل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مالدان کې ډېره زیاته انتهایي افسوسناکه واقعه مخې ته شوې ده چې د شپږو کالو ماشوم سره اول جنسي زیاتۍ شوې بیا د هغه جنسي زیاتي نه بعد ډېر بې دلدۍ سره قتل شوی دی هغه شپږو کالو ماشوم سره جنسي زیاتۍ چاو کو او بیا یې ولې دومره بې دلدۍ سره قتل کو د دې لا پوره معلومات نه دي ښکاره شوي خو خالي دیني تېر شوی دی او دومره پکې ښکاره شوي دي چې دې ماشوم سره اول جنسي زیاتۍ شوې او بیا د هغه زیاتي نه بعد ډېر بې دلدۍ سره قتل شوی دی د دې مقدمې پولیس درج کړې ده او په دې باندې کاروایي شروع شوې ده پولیس وایي چې موږ به ډېر ژر د دې اخري مقام ته ورسو او هغه قاتل به ډېر ژر ګرفتار کړو کوم قاتل چې د شپږو کالو ماشوم سره ډېر زیات ظلم کړی دوستانو که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تلویزیون څخه مخه ووهئ چې زموږ خپل یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي